سلامونه دوستان، د اکسل پروګرام نهم درس ته ښه راغلاست. راځو دلته یو ټیبل دی، زه دا خلاصومه. دلته زموږ تېر درس چې و فایل مو ویلی و، دا ټول موږ دا په تېرو ویډیوګانو کې تدریس کړی و. نن د خیر سره په هوم ټاب باندې بحث کوو. دلته یو جدول دی، دلته نیم دی، د فرض مثال د شاګردانو نومان دي. دلته کلاس یا کورس دی چې مثال دوی څه شي وایي، مثال اکسل وایي، او دا فیس دی، او دا هم چې مثال چا ورکړی دی، او دا هم مجموعه ده د فیسونو. نو راځو دا یو جدول دی، زه راځم دلته به دا یو څه به دا منظم کړم. دلته به راسمه بارډر به ورکړم، آل بارډر، او دلته به دغه اول دا به یو څه بولډ کړمه، او دلته به یو رنګ هم ورکړمه. اول اپشن چې دلته دی زموږ سره کټ دی. د کټ د لارې موږ کولی شو چې کوم لیکنه چې موږ انتخاب کړې یا خلاصه هغه څه چې تاسو انتخاب کړي، که هغه ویډیو وي، که عکس وي، که لیکنه وي، که ډاکومنټ فایل، هر څه چې هغه مو انتخاب کړي، هغه غواړئ چې پرې کړئ، مثال مکمل دغه ځای څخه بل ځای ته انتقال کړئ، نو موږ د کټ اپشن څخه استفاده کوو. نو راځو دلته زه پر کټ باندې کلیک کوم. اوس مثال تاسو غواړئ چې دا جدول چیرې انتقال کړئ یا مثال چیرې پرېږدئ. زه مثال دا جدول راوړم، دلته یې غواړم چې دلته یې پرېږدم، یا مثال دلته غواړم چې پرېږدم. نو راځم دلته راځم پر پیسټ باندې کلیک کوم، یا پیسټ باندې هم تاسو کلیک کولی شئ، او که چیرې شارټکټ د لارې غواړئ چې کلیک وکړئ، د شارټکټ د لارې هم تاسو کولی شئ. نو زه دلته کلیک کوم. اوس وګورئ د دې ځای څخه موږ ته مکمل کټ کوي، پرې کوي، دلته یې موږ ته پرېښوی. نو دا د کټ وظیفه وه. برته راځم، دا برته خپل اولي حالت ته راولم، کنټرول زیډ کوم یې. دویم بل اپشن چې دی کاپي دی. د کاپي په واسطه موږ کولی شو چې خپل لیکنه دی څخه بل ځای کاپي کړو. اوس مثال زه دا جدول انتخابومه، دلته راځم په کاپي باندې کلیک کوم، دلته راځم همدغه جدول دلته ما سره پاتې. نو که چیرې د کیبورډ د لارې د شارټکټ د لارې پیسټ کوئ، کنټرول وي همداسې کولی شئ، او که چیرې راځئ په راسم پر پیسټ باندې کلیک کولی شئ، همدا عملیه اجرا کولی شئ. نو دغه شارټکټونه زموږ لپاره ډېر مهم دي په روزمره کارونه کې، چې د کټ دی، د کټ شارټکټ دی کنټرول ایکس دی، د کاپي دی او د کنټرول سی دی، او د پیسټ دی کنټرول وي. نو دا د دوی شارټکټونه دي. او بل دلته موږ لرو پیسټ لرو. په پیسټ کې دغه اپشنونه دي. اول اپشن چې دی د پیسټ دی، په واسطه موږ کولی شو چې خپل ټیبل چې مثال موږ کومه لیکنه چې لیکلې عین شی لکه څنګه چې موږ د اول ټیبل پیسټ کړ، دلته موږ په دویم ځای کې هم دغه عین شی دغسې پرېږدي. نو اوس وګورئ دلته زه دغه ټیبل مې راواخیست، دلته مې پیسټ کړ، عین شی دا رقم راغلی. دویم چې دی فرموله. که چیرې دلته موږ په دغه جدول کې فرمولې اجرا کړي، یا مثال فرمولې مو اپلای کړي، نو دلته زموږ د کوم دویم جدول چې موږ کاپي کوو از فرموله، نو دلته موږ کولی شو چې دا فرمولې دلته موږ ته وښیي. مثال زه دلته راځم یو فرموله اجرا کوم، مثال یو ساده د سم فرموله اجرا کوم. نو زه راځم دلته داسې ډراګ کوم. اوس وګورئ دلته موږ یو فرموله اجرا کړه، فرموله بار کې موږ ته فرمولې موږ ته ښیي. نو که چیرې اوس تاسو غواړئ چې دغه جدول فرمولې هم تاسو ته عین شی چې په دغه جدول کې کومې فرمولې کاپي شوي، نو دلته کاپي کړئ، نو دلته موږ ته فرمولې هم راوي کاپي کړئ. نو زه راځم دا کاپي کوم، دلته راځم پیسټ ته په فرموله اپشن باندې کلیک کوم. اوس وګورئ کله چې زه دلته راسم پر دې کلیک وکړم، دلته بیا موږ ته فرمولې راویستلي. بل چې دی فرموله اند نمبرز او فورمټینګ، دا موږ ته هم فرمولې راولي، هم یې نمبرونه راولي، هم یې فورمټ راولي. فورمټ یعنې څنګه؟ اوس مثال دلته ما په دغه د دوی سره ما مثال د ډالر سمبول مثال ما اضافه کړي، اډ کړی مې، یا مثال یو بل سمبول ما اضافه کړي، نو دلته موږ ته دغه فورمټ څخه هدف دا دی، یعنې موږ ته دغه د ولیو دغه فورمټ به موږ سره په جدول کې راولي. نو زه دلته راځم دا کاپي کومه، پیسټ ته راځم، په پیسټ کې په فرموله اند نمبر فورمټینګ په دې باندې دا انتخابوم، دلته راځم په دې باندې کلیک کوم. اوس وګورئ موږ ته بیا د ډالر ساین یا د ډالر سمبول فورمټ ولیو د ټولو بیا راولي. نو دا د دې وظیفه شوله. بل اپشن چې لرو
ټیپ سورس فارمټینګ دی. که چیرې موږ خپله یو جدول ته فارمټ ورکړی، مثال رنګ ډیزاین دا مو ورکړي، مثال بولډ کړی مو وي، دلته مو فونټ ته ډیزاین ورکړی یا مثال نور ډیزاینونه مو ورکړي. که چیرې غواړئ چې تاسو مثال کوم دویم جدول چې تاسې کاپي کوئ نو هغه که چیرې مثال غواړئ چې هغه رقم راسي، نو موږ ته د هغه جدول یوازې او یوازې فارمټ راولي، یعنې هغه ډیزاین یې راولي. نو راځو دلته په دغه دویم اپشن باندې کلیک کوم، اوس وګورئ هغه فارمټ د ټولو شیانو یې موږ ته راوستل. نو بارډر، که چیرې مثال تاسې یو جدول غواړئ چې بغیر له بارډر راسي، مثال اوس وګورئ دلته خو په دغه جدول خو موږ بارډر اپلای کړی دی. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه لیکنه راسي ولې بغیر له بارډره، نو موږ دغه اپشن څخه استفاده کوو. راځو پیسټ ته، په پیسټ کې نو بارډر پر دې باندې کلیک کوو. اوس وګورئ دلته موږ ته نو بارډر بغیر له بارډر موږ ته راوستل. کیپ سورس کالم وایټ دا وظیفه لري. که اوس مثال دلته موږ ته تاسو اوس مثال یو جدول جوړ کړی دی، دغه کالمونو ټول هر څه منظم دی، غواړئ چې په هغه دویم جدول کې هم دغه ټولو کالمونو اندازه دا ټوله یو رقم راسي، نو موږ ته د دغه اپشن څخه استفاده کولی شو. پر مثال زه دا یو څه کوچنی کوم، څو عین شی چې دلته په دغه کالمونو کې اپلای شوی دی دغه په دغه شکل دې ماته راوي. نو راځم دا کاپي کوم، دلته راځم پیسټ ته، په پیسټ کې په کیپ سورس کالم وایټ په دې باندې کلیک کوم. اوس وګورئ دلته متوجه سئ موږ ته عین شی لکه څنګه چې دغه اول جدول دی، کالمونه یې هغونه اندازه او پراخوالی لري، دلته هم هغونه راغلی دی. ترانسپوز وظیفه دا ده، اوس مثال تاسو دلته یو کالم لیکلی دی، نو غواړئ چې دغه لیکنه مو لیکلې ده د را په شکل، د را په ډول مو لیکلې، غواړئ چې دغه ټوله لیکنه چې مثال دغه ټایټل بار، مثال د ټایټل په شکل چې موږ لیکلی دی، یا دغه د را په شکل چې موږ لیکلی دی، غواړئ چې دا په کالمونو کې راسي، موږ ته یعنې خلاف کار کوي، د کالم څخه د را څخه کالم ته راوي. نو زه دا انتخابوم، کاپي کوم یې، راځم پیسټ ته. اوس وګورئ زه دا مثال دا دلته پرېږدم، دلته راځم پیسټ ته، په دې باندې کلیک کوم. اوس وګورئ ترانسپوز باندې کلیک وکړئ، دا کوم را چې موږ انتخاب کړی دا ټوله موږ ته د کالم په شکل راته راوستل. بیا یعنې دوباره لیکنې ته اړتیا نشته چې مثال تاسې بیرته راځئ دا به ټول دلته لیکئ، کالم هر یو به جلا جلا لیکئ. نو دغه د ترانسپوز وظیفه وه. بل اپشن چې لرو ولیو، دا به موږ ته یوازې او یوازې کوم جدول کې چې موږ نمبر ولرو یا مثال هغه اعدادو دا ولرو دغه موږ ته راوي، هغه فورمولې او دا څه نه راوړي. اوس وګورئ دلته متوجه سئ چې کله دغه جدول مې از ولیو پیسټ کړئ، اوس وګورئ زه پر دې کلیک وکړم، دلته به موږ ته یوازې په فارموله بار کې اعداد ښکاره کېږي یا ولیو ښکاره کېږي، فارموله به نه ښکاره کېږي. ولې که زه دلته کلیک وکړم دلته به موږ ته فارموله ښکاره کېږي، ځکه چې دا موږ د ولیو په شکل پیسټ کړی دی. نو په دې اساس دلته موږ ته یوازې او یوازې نمبر راوي، نور فارمولې دا نه راوي. که چېرې تاسو غواړئ چې مثال د فارمولې دا راولي، نو بیا تاسې هغه مخکیني اپشنونه فارمولې او فارمټینګ په دا ورباندې اپلای کولی شئ. بل اپشن چې ولیو، نمبر او فارمټینګ، دا به موږ ته هماغه فارمټ یې راولي، هم یې نمبر راته راولي، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه دغه که چېرې تاسو مثال د اعدادو سره سمبولونه اضافه کړي، مثال یې دغه فارمټونه اضافه کړي، نو دلته به موږ ته هغه فارمټونه هم راولي، ولې بغیر له فارموله به نه ورته راولي، یوازې او یوازې به دغه فارمټو اعدادو دا به ورته راوي. اوس وګورئ که چېرې زه دلته کلیک وکړم فارموله بار کې وګورم، دلته به فارمولې به نه راوړي، یوازې به دغه ولیو فارمټ دغه به راولي. بل اپشن چې لرو فارمټینګ لرو، دا به یوازې او یوازې موږ ته د جدول هغه ډیزاین، مثال موږ په جدول کې چې کوم ډیزاین انتخاب کړی هغه ډیزاین به موږ ته راولي، نور به هیڅ یو ټکسټ یا مثال کوم لیکنه چې موږ لیکلې یا مثال اعداد ولیو دا هیڅ نه راولي، یوازې او یوازې هغه ډیزاین راولي. خو که چېرې مثال زه دلته لیکنه ولیکم، نو عین شی چې دلته مثال موږ کوم بولډ کړي یا مثال کوم لیکنه مو ورباندې اپلای کړې یا مثال هغه رقم مو لیکلی، نو هغه دلته راوړي. اوس مثال زه دلته هغسې یو لیکنه لیکم، اوس وګورئ بوک، عین شی دا بولډ وه دا هم بولډ یې کړه، دا مثال په دغه رنګ وه دا هم په دې رنګ. بل دا اپشن لرو پیسټ لینک، دا وظیفه لري، مثال که چېرې تاسې هغه جدول مو لیکلی، مثال تاسو غواړئ چې دوه جدولونه سره یا مثال دوه کم ټیبلونه یا دغه سره لینک واوسي، از لینک یې پیسټ کړئ، نو د دغه اپشن څخه استفاده کولی شئ. پر مثال زه دلته وګورئ دلته سره وصل دي، کله چې زه په دغه اول اصلي کې تغیرات راولم په دویم کې به خپله اتومات شکل
سره تغییر راځي ځکه چې دا لینک دی. اوس مثال زه وایم چې دغه فیس 500 نه دی، مثال 300 دی. زه پر دې باندې کلیک کوم. اوس وګوره دلته 300 شو. یا مثال وایم چې دغه شخص نه دی ورکړی، دا لرې کوم. اوس وګوره دلته په دا شکل سره ولیکل شو. نو دا از لینک دی. بل پیکچر دغه کوم جدول چې موږ لیکلی دا موږ د پیکچر په رقم یعنې د عکس په شکل موږ ته راولي. اوس متوجه سئ زه دې ته کولی شم چې دې ته حرکت هم ورکړم. یعنې موږ ته کوم جدول چې موږ لیکلی دی دا موږ د پیکچر یعنې د عکس په شکل موږ ته راوستی سي د لیکنې په شکل نه. اوس وګوره زه دلته لیکای سم دلته تغیرات نسم مثال راوستلی ځکه چې دا از پیکچر دی مګر دلته زه کولی سم چې تغیرات راولم. بل اپشن چې لرو linked and picture یعنې دا به عکس وي مګر هم به عکس وي او هم به لینک یعنې هم به وصل سره. زه دلته راځم دا انتخابوم، دلته یو ساحه انتخابوم، راځم په دغه اپشن باندې کلیک کوم. اوس متوجه سئ کله چې دلته زه مثال تغییر راولم دغه عکس په دغه پیکچر کې به هم تغییر راځي. دلته ولیکل شول نو دا به هم عکس وي. هغه مخکې چې یوازې عکس و تغییر نه پکښې راتلی. د دویم کې عکس و هم لینک و هم عکس په شکل هم وصل یعنې د اول جدول کله چې موږ تغیرات راوستل په دویم کې هم تغیرات راتلل، هم به د عکس په شکل و او هم به د لینک په شکل.